بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسس ته او په دې کې موږ په فارم کې کار کړی وو. فارم کې تقریبا کار ټول ختم کړی وو، خو لږ لږ کې پاتې وو. زما دې ډیزاین ته دغه اپشن هم ټولې ویلې وي. راځو تیمز ما هم ویلو لوګو، دا لوګو ده، دې باندې کلیک کړه. څه شي دي pictures with the larson. فرض کړه د موږ لوګو ده، اوکې کا دا کا سایز غړ ده کنه، لوګو وړه یا ټاپه غونډې سي دغه بدل ته دغه کې لګي. ټایټل چې کوم ده دا ګور دی باندې کلیک کا، ډایرکټ انتخاب. دلته مثال لیکي الفلا انسټیټیوټ پکتیا admission form. وخت او تاریخ په کوم سټایل کې غواړي، مثال بس دغه صحیح ده. کوم سټایل دلته ویني دغه سټایل وړلای شي بیا دغه ډیزاین کې ده کنه، ګوره په دې هیډر کې دغه پاس راځي په دې دلته او وخت دې چې کوم ده چې کم دی دا دلته چیرې لاړ، چیرې مې ولېږي په نس کې دلته راغی. صحیح ده دغسې دا اوس رن کې وګوره، پاس به وخت کاري، لاندې به تاریخ کاري او سره سره به دغسې لیکنه اوس خوندور. بیا ځو دې ډیزاین ته، هلته زه کلیک کوم، سلیکټ ایمیج، براوز، فرض کړه زما پکچرز ته او دا عکس مې راواخیست. عکس کوم ځای کې یې لګوی تم چې دلته یې ولګوي. خو دا بیا د فارم باندې له پاسه ده که نه، نو پوزیشن بیس سینډ ټو بیک. تاسې اوس وګورئ فارم په هغه باندې له پاسه ډیزاین ته ځو، که خوند یې نه درکاو نو بیا یې ډیلیټ کړه. بل چې ده په دې کې هیډر کې هم کار وکړه. نو راځو دلته ځینې شیان چې کوم دي، دغه چې کوم دي دلته کلیک کړه، ګوره څه رقم دی. بیا په خپله اتومات ترتیب څه سټیک دی که ټیبلر یې که، ورسره ورسره د دې نه دې طرف ته یې ورو، دې طرف ته یو کالم، دا ټول دغه لپاره بیا استعمالیږي. خو دا موږ د ټیبل دی کې جوړ نه، د ټیبل په شکل نه، دا موږ خپله جوړ کړی دا اتومات څه جوړ کړي هغه کې دا فعالیږي. خو دا دومره استعمال نشته پکې. راځم شي کې استعمالیږي فارمیټ. فارمیټ کې چې استعمال یې ګوره لیکل که بولډ کې کنټرول ای که ټول انتخاب څه لیکل بولډ که ډبل سوپ کې د لیکلو رنګ هم تور نه ده که فکر وکړي، خړ غوندې رنګ ده ښه. نو دا رنګ که بیخي توری تک تور شو. اوس ګوره که دا ته چېرته رنګ کې وګوره، اوس د لیکلو رنګ تور شو، مخکې خړ و. لیکلو رنګ بل هم انتخابولی شي. مثال زه ځم دې ډیزاین ته، ګوره فارم اوس ډېر خوندور څه. فرض کړه دغه لیکل چې کوم دي دا دې ته زه فارمیټ ته ځم، دې ته شیډینګ هم ورکوم. فرض کړه لیکلو رنګ مې بدل کړ، ته سور مې کړ او شاته شیډینګ هم دغه ته ورکوم. دا رنګ لکه چې خوند کې ونه کړو، خیر دی ورته چک کوم دغه رنګ خوند کې ونه کړه، هغه رقم صحیح. دا زه بیرته دې ډیزاین ته ځم، انډو باندې نه به استفاده وکړم. همدا رقم فارمیټ کې کولی شي لیکل مینځ ته ویسي. صحیح شو. ورسره ورسره په دې کې فارمیټ پینټر باندې پوهېږي که نه چې راواخلې هغه دا سټایل په دغه نور لیکلو باندې اپلای کړه. دا مخکې ویلي. خو بیکګراونډ پکچر دې نه شاته عکس، دا عکس صحیح ده، اوس صحیح ده. سایز یې ډکای ده، سایز یې لږ نه ډېر ډکای ده. راځه صحیح ده. اوس خو ولګي دی سایز څومره غټ وي هغومره به راځي دلته. او بس ده په دې کې شیپ فل، فرض کا دغه شکل باندې ما کلیک کړ، دې ته څه رقم رنګ ورکوي شاته. صحیح څه انډو ښه نه ښکاري. دا لاینونه چې کوم دي ګوره، دا که زه چېرته هغه کړم دا انډو کومه دا لرې شي او هم ته راځم
زه داسې یو سیسټم جوړول او دا لینونه چې دي دا که ډبل چې سیلک یا رنګ بدل کې دا څه رقم بدلېږي. زه بیا د دې ډیزاین ته کنټرول صحیح سو دي ټوله فرض که زه بدلوم او راځه دلته ګوره دغه کې اوس دغه کار شروع کړه. دې نه دې طرف ته یو کالم بیا ګډوډي جوړېږي. خو زه راځمه ټیبل په کوم ځای کې زه ما لیدلی یو کې فارمیټ کې به شیپ آوټلاین دغه ده تور رنګ کې ده تک تور نسته که نه اوس دیرس ګوره بدلېږي فکر ده ورته او تور مخکې نه و که نه بل رنګ مې چې دې ډبلوالی هم زیاتولی سي انتخاب کا او د دې چې کوم ډبلوالی دلته به راسي لاین تکنس ډبلې کړي فکر ده ورته په دې توګه ته کولی شي دا رن که دا هم ته راسه خو بد ښکاري که فکر وکړي دغه رنګ خوندونه که انډو ته چې خپل حالت کې بیخي صحیح ده د فرمې په شکل. بیا چې د دې ډیزاین ته ځمه نور په فارم کې داسې خاص شي نه دي پاتې دغه ځای کې چې موږ کار پې وکړو او مهم شیان مې خو موږ مین مقصد چې د په فورمې کې هغه څه ده د دې فارم جوړول دي دا ډیزاین ورکول د هغه عکس موږ لګول یې متر لرې کړو که نه هغه عکس لګول دي دا ډېر مهم کارونه دي چې رقم به یې جوړوي. نور دا ډیزاین چې کوم د هغه بیا دومره اکثره سپین مې فکر دی کړی صرف دغه پاس ځای رنګوي لکه موږ چې رنګه دلته پرېښوده نور دومره رنګونه منګونه شي نه یې پکې دې ته ما دې ته هم بارډر ورکړي دې ته هم ورکړي دې سره ګوره بارډر نه وکړي دا تر لرې کوې هم لرې کولی سي مخکې باندې. بیا چې ده په دې کې که زه کریټ ته لاړ سم فارم ته دې باندې که موږ کلیک کړو ګوره زه بندومه میسج راکوي چې سیو کوې که نه ښه په کوم ټیبل نه چې ته هغه جوړی فارم هغه باندې به کلیک کې فرض که زه ورته وایم چې دې باندې کلیک کړو اتومات یو فارم جوړوي دغسې ده که نه ته چې مې سیو کوه خو دغه بل باندې که موږ کلیک کړو د ډایرکټ ډیزاین ته بیایي مخکې موږ هغه ځای جوړ کړ بیا هغه ډیلیټ کړ بیا هم کار کې وکړه او دې چې د ډایرکټ موږ ډیزاین ته راوستو اوس که موږ د هغه ډیزاین ته راستو ایډ ایگزسټینګ فیلډ ته شو آل ټیبلز کوم ټیبل ایډمیشنز که دا بل ټیبل کوم یو چې ته وروړې هغه هلته جوړېږي یا ډبل کلیک کوه هلته ځي هلته بیا ترتیبولی سي. بل چې ده په دې کې بلینک خالي فارم دا داسې سپین خالي فارم دی دغه نه بیا کولی شي چې فیلډونه ډیزاین ته لاړ شي او فیلډونه وروړي. بل چې ده په دې کې فرام ویزرډ د ویزرډ له لارې هم جوړولی سي کوم ټیبل نه اول جوړی صحیح ده مثال چې جوړوم ټیبل 1 نه او کوم فیلډونه پکې غواړم چې ټول واړوه د پاس بټن سره یو وړي که بیرته تر لرې کېدی سره لرې کېږي صحیح څه نیکسټ کا او څه رقم شکل په دې شکل په دې شکل په دې یا که په دې ورته چې اول داسې جوړ کړه نیکسټ کا او په دې ډیزاین ته یې لاړ شي که ډایرکټ ورته چې بس ویښه فینش وګوره دا په دې شکل کې دا اتومات ته جوړ دا هم ښه سټایل دی په خپله یې ګوره ډیزاین کړی. بیا چې ده په دې کې بل زه جوړوم ډیزاین نه د هغه ویزرډ له لارې نه بیا ورته چې دغه ټول واړوه نیکسټ کا او ټیبلر فارم نیکسټ کا فینش کا دا په دې شکل دا که نه ښکاري که فکر وکړي. نوم د دې شاګر آی ډي ده نوم یې ده لکه جدول په شکل چې پروګرام دا هغه د پروګرام ورته بدلولی سي که چېرته ډېر پکې هغه کړي خو نسته پکې. بل څه رقم فارم ته جوړوای سل دې ځایه ټول انتخاب کا نیکسټ کا ډیټا شیټ د فینش کا ډیټا شیټ بیخي د ایکسل په شکل هغه ته به شیټ ویلې کړه. بل چې دا په دې کې ورته چې ټول نیکسټ کا جسټیفاید دا بیا بیخي بد ښکاري دا وګوره بیخي لکه یو هغه جدول د پاس آی ډي دا کوز به آی ډي ورته لیکلي بیا نوم د نوم بدل طریقې پروګرام د پروګرام بلاندې ورته لیکې فیس د فیس بلاندې د ما ته خوند نه راکړي خو د هر چا خپله خوښه ده څه رقم یې غواړي نو دا څلور قسمونه وپکې. بس دا په دې کې نیویګیشن مختلف څه نور هم دي په دې شکل یې جوړوم په دې جوړوم خو دا دومره نه استعمالېږي اکثره چې موږ استعمالوو
ډایرکټ په خپله یې جوړو فارم تیارو نه استفاده نه کوو. فرض کړه که دې سټایل کې ته غواړې دغه ځای کې ته کولی شې چې یو نوم ورکړې. دا مثال دی ټیپ باندې موږ څه جوړ کړه هغه رقم نوم ورکولی شي. فرض کړه د ایډمیشن فارم ده دې کې شي راوړې آی ډي راوړه هلته به لاړ شې یا دې ځای راواخله که داسې نه وړل کېږي بیا به ډیزاین ته ځي. ګوره هغه هلته کوم چې ته لاړ فکر ده ورته هلته آی ډي ورته لیکل آی ډي دلته نوم دلته نوم یې لیکلی ده پروګرام نوم دلته پروګرام نوم سره لیکلی. نو د دغو نور دومره استعمال نشته. خو که راسې دلته د مور فارمز ته مختلف قسم نور فارم چارټ هم پیوټ چارټ تر جوړولی شي پیوټ ټیبل تر جوړولی شي. خو که راسې موږ پیوټ ټیبل باندې کار وکړو دلته ډېر ګډوډ غوندې حساب دی. دی به بیا ته داسې کار وکړې ډیزاین ته بیا لاړ شي او ډیزاین کې دغه فیلډونه دي او بېرته راسه دلته ګوره دا فیلډونه به راواخلې دلته دا دلته راوړه دا هلته ویسه دا یو طرف ته ویسه. خو هغه رقم کار نه کوي لکه څه رقم چې په هغه کې ډېر خوندور جوړېږي. دا ګوره آیډیا مې ټول دلته راوړې. بیا مثال ورته چې نومونه راوړه دلته دا ګوره په کالمز کې ما واچو که زه یې بېرته دلته هغه ته بدل کړمه که نه بدلېږي انډ هم دغه کې کار نه کوي. دا به زه بیا راوړم دلته دغه پروګرام پروګرامونه نومونه ما هغه کې لیکلي نه دي فیسونه هم نه دي لیکلي. نو بېرته هغه یو سیسټم غوندې جوړ ده خو صرف ټوټل به ته معلومېږي. ګوره دلته زه ولیکم ورته لیکل هم نه پکې کېږي. کا لیکل خو به ټیبل کې کوې دغه ته ټیبل کې چې کله هلته لیکل ورسته بیا به ګوره د لیکل نشته نومونه نشته که نه صرف پروګرامونه نومونه به لیکلي وو هغه بیا په هغه فارم کې هلته ښکاري. خو موږ چې کار کوو اکثر ادارو کې چې استعمالېږي هغه ټول دا فارم یا ډیزاین ته ځو که دغه نه یې جوړ کړم ډیزاین ته به ځي که ډایرکټ ډیزاین ته لاړ شي هم تللی شي. فارم کې کار شته لږ څه کار شته پکې نو لږ څه نور هم کې شته فارمولې مارمولې نو هغه به که د خدای پاک خوښه وه بیا سبا به انشاءالله ریپورټ وي ریپورټ بیخي اسانه د یوې ورځې کار ده ښه دغه کې چې کومې فارمولې ده به انشاءالله بیا په اخري کې ووایو یا که د ریپورټ نه پس مو ویلې